د هندي الفبا مضمون قدرمنو لیدونکو او ګلالۍ محصلینو السلام علیکم. راځئ نن په دې ویډیو کې د چا ورک د تورو نمایي شکلونه او بیا په کلمو کې د هغې کارونه زده کوو. تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې دغه کړي پایي یعنې دا لیکه دا چې په کومو تورو کې موجود دی نو دا چې کله له دې څخه لرې شي نو بیا هغه نمایي شکل په لاس راځي لکه دا د چا نمایي شکل یعنی آ پکې نشته یوازې او یوازې څه شی دی کنسوننټ دی لکه فرضاً که د بچا په کلمه کې با او دا نمایي بچا دویم چای بیا پوره دی او الف سره دی بچا دغه چې دی دا د چا نمایي شکل دی. ورسره بله کلمه فرضاً که لیکو اچا چا نمایي او بل ورسره چا اچھا نو دا د چا نمایي شکل شو. راځو دویم ته چا ته. چا داسې یو توری دی چې د دې نمایي شکل نشته نو دا چې به کله موږ ښیو چې دا نمایي یعنې په دې معنی چې اواز پکې نشته نو دلته هلند ورته کاروو. خو کله چې دا نمایي شي نو دا که ستاسې فکر وي دا مها پرانوالا دی اچھا نو کله چې دا نمایي کیږي او دغه آخره کې ها او تقریبا غږ چې تدری کیږي نو همدا چا پاتې کیږي یا دې ته تقریبا نږدې پاتې کیږي. نو داسې کومه کلمه ما پیدا نه کړه په هندي کې چې په هغې کې دې د چا نمایي شکل راشي نو دا په دې ځای باندې پرېږدو. راځو دریم ته چې جا دی. دا هم دغه کړي پایي ترې له منځه ځي او دغه شکل پاتې کیږي چې دا بیا د جا نمایي شکل دی. لکه فرضاً که د را جې په کلمه کې را جیه جا سایلنټ دی ورسره یا یو ځای شوی دی نو را جیه داسې تلفظ کیږي. یا فرضاً که زیاده جیاده یا زیاده دغه د جا لاندې کله موږ ټکي ږدو نو بیا ترې زا جوړیږي خو زا غږ په هندي کې نشته دی نو کله ناکله د زا په ځای باندې د جا غږ هندي ژبې وایي نو که دا موږ ویو جیاده جا چې دی دا نمایي دی. یا فرضاً که بله کلمه چې د هندي او پښتو یوه ده جوار جوار جای نمایي دی او وا ورسره دی نه جوار په نمایي شکل په دغه شکل باندې راځي. څلورم کوم توری چې دی دا جها په دې شکل باندې راځي. په هندي کې دا ډول کلمې ډېرې کمې دي چې دغه جها دې پکې راشي خو یوه کلمه زما په لاس راغلې ده چې هغه لکه جھجیر جھا پورا بل نمایي یا او را یعنی د لړزې په معنا ده جھجیر. نورې کلمې داسې کمې دي چې دا دې پکې راشي. او ورپسې اخره کې چې دی نیا دا د دې نمایي شکل دا دی خو دا پنجماکشر دی او اکثره وخت کې د دې په ځای باندې دغه بندو د دې نمایندګي کوي. ده لکه فرضاً که په چنچل کی چنچل چنچل موږ داسې هم لیکلی شو او داسې هم لیکلی شو یعنی دغه بندو چې کوم دی دا د دې نیا نمایندګي کوي. کله موږ پوهیږو چې دا د دې نیا نمایندګي کوي ځکه پنجماکشر چې کوم دي دا ټول دغه د بندو په شکل باندې د شورریکا نه وروسته راځي. کله چې د دې بندو نه وروسته کوم یو توری راغی او دغه توری چې په هر یو ور کې وو نو دا به د هغې نمایندګي کوي. فرضاً که هلته چا راغلی دی چا ورک دا دی نو دغه نقطه چې کومه ده دا د دې نمایندګي کوي چې دا تلفظ کیږي چنچر. نو انشاءالله چې ستاسې به دغه تورو نمایي شکلونه زده شوي تاسې کوشش وکئ دا هر یو غږ چې څومره مو د وسه کیږي په کلمو کې یې وکاروئ تر څو ستاسې لا ښه زده شي. تر بلې ویډیو د الله په امان ښه وخت ولرئ.